طالبانو د دوی سیمو ته د ورتلونکو خلکو لپاره حیرانوونکی اعلان وکړ. سلام او ښې چارې د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. د خبریال ویبپاڼې په وینا د طالبانو له لورې په خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به هغه کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره کړي چې اوس یې دنده درلوده او له لاسه یې ورکړې ده. د طالبانو د رسمي ویبپاڼې په دې اعلامیه کې دوی خلکو ته ویلي دي چې د هیواد څخه د تیښته نه کوي، نه د هم د خپل کور څخه بې ځایه کیږي، بلکې دوی به ټولو ته په هیواد کې د کار او افغانستان ته د خدمت زمینه برابره کړي. طالبانو ډاډ ورکړ چې دوی د هیڅ چا سره به د غچ اساس معامله ونه کړي او څوک به ونه ځوروي. په داسې حال کې چې پوره 18 ولایتونه تر اوسه د طالبانو تر واک لاندې شوي دي، خو له دغه ولایتونو څخه داسې راپورونه هم راغلي دي چې ښایي طالبان په سیمه کې د ځینو خلکو سره زور زیاتی کوي. د قندهار او غزني څخه دا ډول راپورونه زیات دي چې دوی د ځینې خلک د کورونو څخه راباستلي وي او بیا یې له منځه وړي وي. مګر د طالبانو وایم ذبیح الله مجاهد بیا دغه راپورونه ردوي او وایي چې ځینې صحنې د دښمن د کسانو له لورې اخیستل کیږي، حتی د دښمن ځینې کسان د دوی په نامه وحشت کوي. له بله پلوه د طالبانو له سیمو څخه داسې ویډیوګانې هم ترلاسه شوي چې طالبانو په ښار کې د نظم او خلکو ته د اسانتیاو په برخه کې ویناوې کړي دي. د قندهار د ښاروالۍ له صفحې طالبانو په ښار کې د عامه شتمنیو د ساتنې په برخه کې خلکو ته ویناوې کړي دي. په دې هکله تاسو لیدونکي راسره خپلې تبصرې او نظرونه شریک کړئ. دا و د نن ورځې ویډیو. تر بلې ویډیو زموږ چینل راسره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې.